سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان علماو د هیواد روان وضعیت په اړه د خپلې فتوا لومړنۍ مسوده نن له غرمې مخکې خپره کړه. په دې مسوده کې د افغانستان روانه جګړه ناجایزه او ناروا بلل شوې او ویل شوي چې دغه جګړه هیڅ دیني سبغه نه لري. څه باندې 2000 علما چې نن په کابل کې د لوی جرګې په کېږدۍ کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د فتوا ورکړې په موخه سره راټول شوي، همداراز په خپله لومړنۍ مسوده کې د جګړې له ښکېلو خوا غوښتي چې د مخامخ خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي او د سولې بهیر په پیلېدو سره به له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتو مهالویش هم جوړ شي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې بې قید و شرط وړاندیز رد او جګړو ته مخه کړي، نو بیا افغانستان به له اسلامي هېوادونو وغواړي چې د اصلاح په موخه راوړاندې او د مسلمان ولس پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. دواړه غاړې باید لومړی دا ومني چې مخامخ خبرو اترو ته کینی او وروسته د دیني اصولو په رڼا کې د یوې هر اړخیزې سولې په طرحه سلا شي. له دې سره به د جګړې هغه ستړی ولس د سولې څخه برخمن او د سوکاله ژوند څښتن شي. موږ علما په دې برخه کې هر راز قربانۍ منځګړتوب ته حاضر یو. موږ په دې عقیده یو چې د سولې په موجودیت کې د اسلامي شعایرو د تطبیق لپاره بهتره زمینه مساعدېږي او هر ډول فساد او بیروني مداخلو څخه مخنیوی کیږي. همدا سوله ده چې د هیواد څخه به د خارجي قواو د وتلو مهالویش ته لاره هواره کړي. له دې سره سم د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو دوه اړخیزې او څو اړخیزې همکارۍ مهمې دي او د یادو همکاریو پر زیاتولو یې ټینګار وکړ. د 6 جون تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې همداراز له ترهګرۍ سره مبارزه او په سیمه کې د دولتونو په کچه رښتینې همکاري مهمې وبللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رغنده او مثبتو اړیکو د پراختیا هرکلی او ملاتړ وکړ. په دې کتنه کې محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب د سیمې د امنیت او ثبات لپاره اهمیت لري او له دې بهیره یې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او همکاري هم مهمه وبلله. د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د یو ماشوم په ګډون 2 ولسي وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په تعمیراتو سیمه کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. لا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د یاد ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې هم د ورته پیښې له امله 3 نورو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ټاکنو کمیسیون لخوا د نوملیکنې په برخو کې ورکړ شوې شمېرې د منلو وړ نه بولي. دغه بنسټونه زیاتوي چې د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د اطلاعاتو د راټولولو بانک نه دی جوړ کړی او د نوملیکنې بهیر د راټولولو په برخو کې هیڅ روڼتیا نشته. او په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران له حکومته غواړي چې د دوی توکو ته د خرڅلاو بازار پیدا کړي. دوی زیاتوي چې په کونړ کې د لرګیو پر پلورنې د بندیزونو تر لرې کولو وروسته په دې برخه کې کار بیرته پیل شوی او که د خرڅلاو بازار پیدا نشي نو د یاد ولایت لرګي به یو ځل بیا په تورو بازارونو کې وپلورل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.